کلم چې د اسم پابندۍ سره لولې یعنې د ذکر پابندۍ سره کې او دا د ځان سره وساتې معشوقه به د ستا نه بیا زاریږي قربانیږي دونه مینه او محبت به د ستا سره شروع کړي د دې اسم په برکت سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو یو ډیر زبردست وظیفه درته ښیمه د محبت د حصول دپاره. که تاسو سره یو کس مینه او محبت نه کوي د جایز محبت دپاره د الله جل جلاله یو نوم درته ښیم او چې کله هم تاسو د دې اسم مبارک ذکر شروع کې نو ارسونه مغرور انسان دی ولې نه وي انشاءالله چې د دې نه پس به د ستا سره د زړه نه مینه ساتي او داسې مینه به د سره کوي چې د ستا نه به بلکل زاریږي قربانیږي. دونه مبارک اسم دی او حضرت ابو علی رحمه الله په شمس المعارف کې پاغه کې خپل فرمایي چې دا اسم مبارک دا یا ودود اسم چې دی دا ځان ته د زړونو په شان د مقناطیس راکاږي د محبت د فاره په دې کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی خصوصا اغرونه چې هغې دا خبره کوي وی یره یک تنخوا یما نه را باندې یو کس اعتماد کوي نه را سره څوک مینه کوي نه را سره څوک خبرې اترې کوي په کور کې یک تنخوا ګرځم را ګرځم د هغه رونو او د هغه خویندو دپاره د اسم مبارک ډیر د دې اسم مبارک وظیفه یو ډیره زیاته عظیم الشان وظیفه ده. د دې نه علاوه که یو انسان د دې اسم مبارک د یا ودودو وظیفه کوونکي همیشه دپاره جوړ شي ده ته به الله جل جلاله دومره مینه او دونه محبت ورکي چې بیا دې هر یو ډلې ته ورځي هر یو ځای ته ورځي نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به ده ته هر سړی د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري. او دین علاوه که یو انسان دی ته د هغه سره مینه کوي او هغه د ستا سره مینه نه کوي خو د دې نه جایز مینه مراد ده هغه د ستا سره مینه نه کوي نو دا اسم مبارک چې دا کومه طریقه درته اوس ښیم دا به ځان سره ولیکي ځان سره به وساتي طریقه درته اوس ښیم چې څنګه به لیکي او د دې اسم مبارک چې کله تاسو ذکر شروع کې نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به هغه کس چې د غرور نه ډک وي کله په غرور او چې دې تکبر سره تیریږي نو هغه به هم الله جل شانه په تا باندې مهربانه کړي او تا سره به مینه شروع شي. راځه زیات وخت دله نه خرابو او د اسم مبارک درته ښیم او د دې د الله جل شانه د دې نوم د لیکلو طریقه هم درته ښیم. اوس موږ به د خلکو په زړونو کې دا خپل محبت څنګه اچو دې دپاره به تاسو الودود لفظ الودود دا به د سپین ریحمو په یو کپړې باندې ولیکئ 15 کرته او بیا به دا خپل ځان سره وساتئ. نو بعضې کسان وي هغوی په د خپل پټکي کې ایږدي نو ډېره ښه ده که پټکي نه وي نو په حالت د پاکۍ کې راونغاړه په دیخي مټ باندې وتړئ خو یو خبره دغه د یو خبره پکې لازما یاد ساتئ چې الودود دا د الله جل شانه یو مبارک نوم دی نو یو ګنده ځای ته چې دې نه تاسو تعویض جوړ کړو په دې مټ باندې مو تړو نو دا یو ګنده ځای ته به نه وړئ. یو دویمه خبره دا چې کله باتروم ته ځئ دا تعویض به وباسئ بخر په یو پاک محفوظ ځای کې به ږدئ بیا خیر کال ته ورځئ یعنې هر د ګنده ځای ته به دا تعویض ته نه وړئ نو ته به د سپینو ریحمو یو کپړې باندې الودود لفظ دا به پې باندې 15 کرته ولیکې دا به راغونډه کې په یو ګوتۍ کې به ګیره کې او ګوتۍ به راغونډه کې بیا به ځان ته تعویض کې په دې دغه باندې اخي مټ باندې به وتړئ او د دې سرې به بیا په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ستا په خولې باندې یا ودودو ذکر شروع وي بس چې کوم ځای کې هم ته یې نو داسې وایه یا ودودو یا ودودو یا ودودو
دا ذکر چې کله ته پابندۍ سره کې نو هغه کسان چې د ستا سره اړه مینه کوي نو ته سخت بد شي د سره نفرت کوي انشاءالله چې د دې اسم مبارک په برکت باندې بس تا سره مینه او محبت شروع کی او که چېرته کې یو کس د ستا سره مینه نه کوي نو چې کله دا ذکر مبارک کې خو دغه لیکل به ځان سره ساتي او چې کله دا ذکر مبارک کې نو دې سری د هغې کس هغه تصور هم کوه انشاءالله چې الله جل شانه به د باندې مهربانه کي او الله جل شانه به تا ته یو قسم له وقار یو قسم له عزت او یو قسم له محبت درکړي هر سړی به تا سره بیا په مینه او په محبت سره ملاویږي نو یو ډیر زبردست وظیفه مې درته وښوله بالکل یې کولی شئ تاسو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي